کونډې ښځې چې دي هغوی خپل د دوی هغه کوم شوق چې وي یا د دوی کوم هغه خواهش چې وي هغه دوی څنګه پوره کوي. نن په دې ویډیو کې تاسو د ډېرو داسې پټو رازونو نه خبروم چې شاید د دې رازونو نه تاسو نه یې خبر. نو ما سره خامخا تر اخره پاتې شئ. دا یو ډېر معلوماتي ویډیو ده چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېر څه زده کړه وکړئ. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې زموږ ستاسو په ټولنه کې ډېرې ښځې چې دي هغه کونډې هم دي، یعنې خاوندان یې مړه شوي وي او هغوی بیا داسې وي چې هغوی بل ته لاس نیسي، یعنې غریبي وي. د غریبۍ د وجې د هغوی یو یا دوه بچي هم وي او بیا نورو خلکو ته لاس نیسي، ځکه چې د ګټې وټې څوک نه وي. د خاوند کومه کورنۍ چې وي سخرګنۍ یا لیورونه د هغې د اړخه هم ورته داسې خاص پاملرنه نه کېږي. نو په همدغه وجه باندې چې د دوی دغه ورځې شروع شي، د سختې ورځې شروع شي او خاوند هم په ځای باندې نه وي، د مور پلار کورنۍ هم غریبه وي، نو دغسې ښځې چې دي دوی بیا مجبورېږي چې غلط کار ته ملا وتړي، غلط کارونه وکړي. او بله دا خبره چې زیاتې ښځې که د هغوی وس هم کېږي خو هغوی ته د کورونو د اړخ نه دا اجازت نه ورکول کېږي چې هغوی دویم واده وکړي. نو په دغه وجه باندې هغوی بیا پټ په پټه باندې مجبورېږي چې چا سره یاري دوستي جوړه کړي او کوم غلط ناروا کارونه وکړي. دا کارونه او دا کومې خبرې چې زه کوم دا زموږ د ټولنې یو تریخ حقیقت دی، خو د دې نه اکثر خلک انکار کوي او اکثر خلک چې دي هغوی موږ سره په دې خبرو کې متفق نه وي. هغوی وایي چې دا تاسو ټیک خبرې نه کوئ، غلطې خبرې کوئ. خو قدرمنو دا هېڅکله هم غلطې خبرې نه دي. موږ په خپلو ویډیوګانو کې اکثره وخت په داسې موضوعاتو باندې خبرې کوو چې په هغې کې د خلکو ته څه زده کړه وشي. دوستانو په کار ته چې کوم ځای کې هم کونډې ښځې وي په کار ته چې هغوی سره مالي مرسته هم وشي. او که د یو ښځې یو یا دوه بچې وي، ماشوم وي او هغه دا خواهش لري چې هغه بل واده وکړي، بل د هغه چېرته ښه ځای کې رشته وشي، نو په کار ده چې هغه ته د کورنۍ د طرفه اجازت ورکړل شي. او دا یو ښه خبره هم ده که اجازت ورکړل شي نو د دغه ښځې زندګي به د خوشحالو ډکه شي، ځکه چې معلومه نه ده په آینده وخت کې به دغه ښځې سره څه پېښېږي. د هغې د ګټې وټې هم څوک نه وي او د هغې داسې څوک نه وي چې د هغې بیا پوښتنه وکړي. نو دا د کونډو ښځو په باره کې څه مختصر غوندې معلومات چې تاسو سره مې شریک کړل. ډېره مننه.